سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، نن به موږ د پښتو فلم انډسټري د غټ اختر د دوو غټو فلمونو په حواله خبرې کوو چې د غټ اختر په موقع د پښتون وطن په مختلفو سینماګانو لګي او د سینماګانو فضا به ګرموي. یو طرف ته فلم دا کار د بدماشۍ دی او بل طرف ته فلم د دشمنۍ اور. دواړه فلمونه خپل پوسټرونه ریلیز کړي دي او سوشل میډیا نه تر فلمبینو پورې هر ځای پرې خبرې روانې دي. خو اصل سوال دا دی چې د غټ اختر په موقع به کوم فلم زیات کامیاب شي، کوم فلم به سینماګانو ته زیات فلمبین راولي او کوم فلم به د پښتو فلم انډسټري نوی ریکارډ جوړ کړي. په دې ویډیو کې به موږ د دواړو فلمونو مقابله وکړو او تاسو ته به وایو چې فی الحال کوم فلم مضبوط ښکاري. تر ټولو اول راځو پښتو فلم دا کار د بدماشۍ دی. کله چې د دې فلم پوسټر ریلیز شو نو سوشل میډیا باندې فلمبینو ډېر تیز ریسپانس ورکړو. د پوسټر انداز نه داسې ښکاري چې فلم کې به زبردست ایکشن، ډایلاګ او کمرشل سټایل موجود وي. د دې فلم یو خاص خبره دا هم ده چې دا فلم به د پښتون وطن په دوو غټو سینماګانو کې د اختر په ورځ نمایش ته پیش شي. د کراچۍ مشهوره سینما مسرت سینما او د پېښور غټه سینما صابرینا سینما کې لګي. کله چې فلم مسرت سینما کراچۍ او صابرینا سینما پېښور ته راشي نو فلم غټ مارکیټ ټارګټ کوي او که چېرته د فلم پروموشن هم ښه وشي نو امکان شته چې فلم به د اختر په موقع ښه بزنس وکړي. اوس راځو دوم فلم ته، د دشمنۍ اور ته. د دې فلم پوسټر هم ریلیز شوی دی او د پوسټر نه داسې معلومیږي چې فلم کې به جذبات، دشمني، ایکشن او ښه کیسه موجوده وي. خو فرق صرف دومره دی چې دې فلم په حواله مکمل معلومات مخې ته نه دي راغلي. ویل کېږي داسې چې دا فلم به په آینه سینما پېښور کې د غټ اختر په ورځ نمایش ته پیش شي او همدغه وجه ده چې د فلمبینو تجسس نورم زیاتیږي. ډېر فلمبین دا سوال کوي چې د غټ اختر په ورځ به دا فلم میدان ته راشي. که فلم واقعي میدان ته راغلو نو بیا به اصل مقابله شروع شي، ځکه چې کله دوه غټ فلمونه په یو وخت ریلیز شي نو بیا د سینما ماحول بدل شي. دا کار د بدماشۍ دی. د فلم پوسټر کمرشل ښکاري. فلمبین په دې فلم ډېرې خبرې کوي. د دشمنۍ اور فلم سسپنس زیات لري. پوسټر جذباتي او سنجیده انداز لري. فلمبین د نورو معلوماتو په انتظار دي. همدغه وجه ده چې اوس نشي ویل کېدی چې کوم فلم به مکمل میدان وګټي. سوشل میډیا باندې د دواړو فلمونو مینوال خپل انداز کې خبرې کوي. ځینې فلمبین وایي چې د پښتو فلم دا کار د بدماشۍ دی، په اختر کې راج کوي. ځینې فلمبین وایي چې پښتو فلم د دشمنۍ اور به ګټه ترلاسه کړي او حقیقت دا دی چې د غټ اختر په ورځ به فلمبین فیصله کوي چې کوم فلم سپر هیټس دی او کوم فلاپ دی. او که بل طرف ته وګورو نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې پښتو فلم انډسټري کې یو ځل بیا حرکت پیدا شوی دی. کله چې نوي فلمونه راځي نو سینماګانې فعاله کیږي او فلمبین د فلمونو خبرې کوي. نو دا د پښتو فلم انډسټري دپاره ډېره ښه اشاره وي او امید شته چې را روان وخت کې به نور نوي فلمونه مخې ته راشي. ګرانو کتونکو، تاسو نه یو تپوس کوم چې تاسو د کوم فلم په انتظار یې. دا کار د بدماشۍ دی
او که د دشمنۍ اور. کمنټس کې ضرور راته ولیکئ. تر بل ښایسته پروګرامو پورې ما ته راکړئ اجازه. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل. تاسو ګورئ وطن چینل. د خدای په امان.